السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما انشاءاللہ نن به سورہ یوسف آیت نمبر شپږ څلوېښتم وایو 46 انشاءاللہ. الله تعالی دی وینا، الله دی قرآن کریم د اوریدو او بیا دی الله تعالی مونږ تاسو ته پویا او بیا دی الله تعالی مونږ تاسو ټول ته عمل کولو توفیق راکړي د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په طریقې باندې. آمین ثم آمین. د نرستنی دو آیتونو کې بادشاہ چې کله خوب درباریانو ته بیان کو نو درباریانو وویلي چې دا پریشان کون خوبونه دي، ګډوډ خوبونه دي او موږ د ګډوډو خوبونو په معنی نه پوهیږو. په دې دوران کې هغه سړی چې یوسف علیه السلام سره جیل کې ملګری وو او خلاص شوی وو هغه واورېدل نو هغه توریات شو چې داسې په جیل کې یو سړی وو، ډېر نیک سړی وو، رښتینی سړی وو او خوبونه په معنی پوهېدو. نو دوی ته وویلي چې ما ته یو سړی معلوم دی چې هغه خوب بیان کوي، معنی کوي، ما واستوئ، ما ته اجازت راکړئ چې زه لاړ شم. چنانچې دی لاړو جیل ته او یوسف علیه السلام ته وایي اوس یوسف یا یوسف علیه السلام ایها الصدیق، اے رښتینیا. صدیق رښتین کې ته هم وایي او صدیق عربیان نږدې ملګري ته هم وایي. یا رښتیا رښتینی ملګریا یا اے رښتیا ویونکې ملګریا، اے رښتینکې سړیا. افتنا مونږ ته تعبیر وښایه فی سبع بقرات په وو غواګانو کې سمان چې چربی دي یاکلهن خوري دا غواګانې د چربی سبع و عجاف منده، یعنی دا و منده غواګانې لګیا دي، دا و چربی غواګانې خوري. او نور مې لیدلی دی چې و سبع سنبلات او ویږي دي خضر شنه و اخرى او نور یا بسات وچ. دا خوب د بادشاه هو به همغسې بیان کو څنګه چې بادشاه لیدلی و، ټکي په ټکي مکه خبره یې وکړله کومه چې بادشاه کړې وه. ځکه چې خوب کې اونچ نیچ راشي، معنی پکې زیاتوالی وشي یا کموالی وشي نو معنی باندې فرق پرېوځي بیا. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې غټ دروغجن هغه سړی دی چې په خوب کې دروغ وایي، یعنی خوب لیدلی نه دی او دی وایي ما داسې خوب لیدلی دی، یا خوب کې زیاتی یا کمی کوي. نن سبا زمونږ تاسو بدقسمتي ده ډېره زیاته، زمونږ اکثر مولیان مذهبي خلک خوب کې وایي مونږ پیغمبر علیه السلام ولیدو، ما ته دا بریلیان وایي چې مونږ ته بریلیت خیل و، دیوبندیان وایي مونږ ته دیوبندیت خیل و، هرې پارټۍ والا رسول الله سلم ګوري او بیا وایي دا مونږ ته داسې ویلي دي. دا ټول هم دغسې کوي. بس څه ووایو، الله تعالی دې دوی ته هدایت وکړي او الله تعالی دې دا قوم د داسې خلکو نه آزاد کړي او الله تعالی دې نیکانو صالحانو عالمان داسې عالمان چې په قرآن باندې او په حدیثو باندې پوهېدونکي وي الله تعالی دې هغوی د دې قوم مشران جوړ کړي. آمین ثم آمین. نو خوب یې ورته هغسې بیان کو څنګه چې بادشاه لیدلی و. مخکې خبره لګیا ده جاری ده کوي لعلی دې دپاره چې زه ارجع واپس لاړ شم الی الناس هغو خلکو طرف ته، یعنې چا چې زه رالیږلی یم، لعلهم دې دپاره چې هغوی یعلمون پوه شي، په تعبیر باندې پوه شي او په دې مطلب باندې پوه شي. اهم خوب د بادشاه لیدلی دی، معنا راته وښیه چې زه واپس لاړ شم هغوی ته معنا وکړم. یوسف اے یوسف علیه السلام ایها الصدیق یا رښتینیا ملګریا، افتنا تعبیر راکا مونږ ته فی سبع بقرات په وو غواګانو کې سمان چې چربی دي یاکلهن خوري دا چربی غواګانې سبع نور و عجاف منده غواګانې لګیا دي دا چربی غواګانې خوري. و سبع او سنبلات وږي یا ویږي خضر شنه و اخرى او نور یا بسات وچ دي. دا مې لیدلی دي په خوب کې، یا دا لیدلی دي بادشاه په خوب کې
لعلی دې دپاره چې زه ارجع واپس لاړ شمه الی الناس هغو خلکو طرف ته لعلهم دې دپاره چې دوی یعلمون پوه شي په تعبیر باندې